دوستانو ډېره دردناکه واقعه ده، تاسې راسئ. یوه ښځه ده د خپل زوی سره، دا ښځې چې ده خپل زوی سره میلاو شوې ده او خپل مېړه چې ده هغه یې په قتل رسولی ده، قتل کړی یې ده. نو نن سبا د خپلو ښځو سره هم ډېر خیال کوئ، په هېڅ چا باور مه کوئ، ډېر خیال پرې ساتئ. تاسې راځئ دا ویډیو وګورو. عموما چې دا تعلق زوی ما پورې نښتی به ورکړم غلط تعلقات جوړولو لپاره. اوس هغه زه مجبوره کړم، څه خاوند مجبوره کړم د واده شروع نه د کومې ښځې دا خوښوي چې زه یې دا خپل کور وران کړم یا دا خاوند مړ کړم. خو بس زه خاوند هم ډېره مجبوره کړم او څه دې زوی داسې کړم او دې ورغو 3 ورځې کې وروسته خو ما ورمنډه کړم، ما تل بس دی نورې موله چې ما چغې سورې والې هیبت واخیستم او ما دله دکې ورکولې، ده الټه تماچه ماته ونیو یا خوا کې نیسم ویشتلي بس غلې د خاوند د مرګ په کیس کې. ستا د خاوند د مرګ کیس کې نور څوک نیولي دي؟ د هغه زوی. تاسو منځ کې څه تعلق و؟ عموما منځ کې دا تعلق زوی ما پورې نښتی به ورکړم غلط تعلقات جوړولو لپاره. اوس هغه زه مجبوره کړم، څه خاوند مجبوره کړم د واده شروع نه د کومې ښځې دا خوښوي چې زه یې دا خپل کور وران کړم یا دا خاوند مړ کړم. خو بس زه خاوند هم ډېره مجبوره کړم او څه دې زوی داسې کړم. بس دوی خو په دوستانه باندې مجبوره کړی، خاوند به څه مجبوره کړی؟ بس خاوند مې دا وه چې هغه به زه ډېره سزاواره ساتلی یم، هم دې لورونو ته مې پته ده هم مې یونو ته پته ده چې ده به زه یو شي زه نه پرېښمه. بس که د ورور مې دا واده م ده ما تل مزه زه لا نه ړمه، زه به کېناستمه خپلو پردو کره به یې نه پرېښمه، ډاکټر طبیب له به یې نه بوتلمه، وهل ټکول اوس هم زما ټول مخ سر شنه دي. څونه وخت نه دی تعلق و بیا دې زوی سره؟ ده سره 2 کالو نه و، خو دې بس پلار یو ځل را باندې راغو خو زموږ بس غلط حرکت نه و، خو ناستو دې ما سره ښه سم به دا پلار غوسه شو، دې یې د کوره بار کو. ده د غوټ 1.5 کال د بار تېر کو، نه به یې کور ته را پرېښو او چې دا کوم رور یې ویشتی دی سني دې به یې بهر څوکۍ ته کېنولو نو د هدایت ده ته په دې خبرو غوسه کېدی چې ګینې دې خو څوکۍ کوي او ناست دي. نو بیا تاسو مجبوره شوئ تعلق هم جوړ شو که نه؟ نه دوباره بس هغه موبایل راواستولو، نور نه راغلی دی نه مخکې په موبایل به هم خبرې کولې دوستانه؟ او یو ځل راغه ورله راغو ما پره کو، ما تل ځالکه ګویم پلار به در باندې راشي. په دغه ورځ باندې مې د مرګ خبره څنګه جوړه کړه؟ په دې نه یو ورځ مخکې راغو چې راغو ده ما تل زه درځمه، ما تل را نه شو، خو هغه د ده څه چال به ونو چې دې راغو بس 11 منټه نه و تېر چې پلار پې د پاسه راغو به دې کچن ته روان و ده سره اغسته بس پلار هملته کې دواړو لاسونه واچول خو به ده منډه که پلار پسې ټوپک راواغستو، پلار یې ما پسې راغو چې ده ډس کولو، پلار ورته زونې وم چې ګینې دا ولي، خو دوی بیا خپله سرو کې وس سم شو، دې لاړو ووتو، پلار یې تماچه مماچه کېښه، زه یې ښه ډېره ووهلم. مور مې راغه چې مور مې راغه ده ورته وویل چې زه خو طلاق هم نه ورکومه او دا به زه ذلیله کومه، ما تل بس طلاق راکړه بس چې دا لوریانې زما کېږي زامن ته والی، یو زوی مې دی. نو ده ویل چې نه دله بچي در کوم بچو پسې به دې ستا څو بچي دي؟ ما 4. ستا څونه عمر دی؟ د عمر راته پته نشته. 20 کاله وایي؟ دا تقریبا دغه په دغه ورځ د مرګ خبره هم څنګه جوړه کړه؟ دغه راته وویله به دې زوی ویلي وي زه یې مړ کوم، ما تل زما خو پیړه نه کېږي بس زه یې مړ کوم، بیا زه په خپل سر اخلمه. بیا په څه چلو شو؟ شپې ورته تا ته یې ورکړلو؟ نه د 4 شپې په ما دغه کړی دی، خو خاوند به مې ویښ و وده به ما به ده ته ویل نه ویښ دی چې زړه به مې پرې نه کېدو. بس اخر هم راته دا ویلې وي که تا وي دا کار ونه کړو یا به زه ځان ولم دا ور مخې ته او یا به ته ولم، بس هغه یې راته ته مجبوره شوې بیا هم څه وکړل په دغه او په دغه شپه باندې ور لرې پرېږده راته وړه خوب. زما نوم دی محمد اسامه، زه کار کوم د تعویضاتو د عملیاتو. د چا ګیدړ سینګې په کار وي، خرموړی په کار وي، څوک جنات ځان سره ملګري کول غواړي، د چا د طلاق مسلې وي، ښه په ذمهوارۍ ښه په ګارنټۍ سره کار کوو، هر قسم کار کوو چې کوم قسم د چا کار ما سره د رابطه کې ما سره د مشوره کې باقي کار دی کار بوله زه بالکل په ذمهوارۍ په ګارنټۍ سره کوم. زموږ د موبایل نمبر 034800111103 دا زموږ د کانټیکټ نمبر دی، په دې باندې زموږ سره رابطه کولی شي. د چا د تعویضاتو کم قسم مسلې وي، سحر جادو په چا باندې وي، د روزګار مسلې وي، د مینې د محبت مسلې وي، داسې د نشلیټو مسلې وي، څه مسلې وي بالکل زما سره رابطه کولی شي، ښه په ذمهوارۍ ښه په ګارنټۍ خور ده هنه هغې ورته ور لرې پرېښې دی نو زه ورله ورغلم چې ګینې زه ورته لرې پرېږدم او دې راغلی ده سره تماچه وه، د پلار تماچه یم ورته دومره خو پته وه چې ګینې زما پلار ګاډي کې تماچه ګرځوي نه راکوزوي، نه مې تماچه وه هغه ګاډي کې پرته وه یم راغستې ده او نټ مټې پرې ووهله نو زه خو پوه شوم چې دی به یي، زه راووتم چې ده ته ما وکته د ما تل وي دا جینۍ روباسه او ده دا تماچې بالکل مخامخ نیولې وې ماشه کې ګوته ونه میل که اوس زه به ده ته انکار کوم کیدای شي معمولي نو زه خو د خپل یارې او دا پکې ولګوه چې وي شور نه کوي
نو بس ما پکې ولګول چې زه کمرې ته څنګه ننوتم، دی ما پسې ډایرکټ راننوتم. بس چې زه ایله مخکې شوم، بس خاوند له ور روانم، چې مې کته دی ما نه مخکې شو، سیده پروت و او دی ورغلو 3 ډزې کړې چې خو ما ور منډه کړه، ما تل بس ته نورې مولې چې ما چغې سورې والې هیبت واغستم او ما دله دکې ورکولې، ده الټه تماچه ماته ونیو، یا خوا کېنیسم نشته وي، بس غلې کېنه. بس زه کېناستم، بیا راتې شابه راپاسه او وی سني ته ور وډبوه او ورته دونه ووایه چې روزه پلار باندې مې څه چل شوی دی. ما دلته ورشه وي، نه بس ته ورشه درته مې وویل. بس چې زه روانه شوم ورغلم، دی ور کې ولاړو چې سني ته ما دغسې وویل رووتو، زه مخکې وم سني ما پسې و، دی ورسره ورته ولاړو، بس ده پې 3 ډزې دغلته کې غم وکړو. بیا ته حال ولې نه ویلو؟ نو زه خو د خپلې یارې مې هم نه ویلو، ده ته ما وویل خو دی دغه ټیم زه اوس سوچ کوم ده خو زه دې کې هم ګیرولم، ده ما ته ویلي پلار به وي نن یې نه وړم ګاډي کې، دا پلین هم ده و، ده ویل زه به یې ګاډي کې واچوم او وي زه به خلکو ته ویم او وي ته به هم وایې چې ګینې به دا چا وویشته ډاکټر له تلو. نو ده ګاډي کې څه پراخکو ما کې خو زور نه ماتل نه و، د سره نه شم کولی او څه هیبت اغوستې وم، ده څه پراخکو پلار هم ګاډي کې واچولو او دا بل ورور یې هم واچولو، ما تیشه به دا ګینه پاکه کړه، په هر څه خفه وم او بس شوی کار و، نو بس څه مجبور وم، څه بېوسه وم او څه راسره خاوند ډېر زیات یې کولو. ولې نشته دی همدې بچو ته خو اوس ګورم، ما خو همدې بچو لار څوک چې ده ته ما ویل ما له خیره طلاق را لوڼه وي نه در کوم طلاق، وي دې بچو پس به زه تا ړندوم او وي ذلیله کوم به دې او پاتې شوه د مخه وي په مخ به درته تیزابه شم چې د مخ کتونه دې مباسم، چې یو انسان دونه ظلم کوي نو اوس کمه وکړو، زه خو پې ښه خفه یم. نو د طلاق خو ما ډېر کوشش وکړو، تازه ورځو کې به تلم راتلم، مور له به لاړم، ای به راتل زه خیر دی کېنه ورته دی بچو ته کېنه، لا مې هغه وخت کې دا مره بچي نو یو لور مې وه، بیا پکې دی جیل ته لاړو چې هغه به د ده خولې ته به ما کته، ده به جیل نه رنګونه او په شک شوبې به یې کولې، ما ورتل دا د وروڼو نه تپوس وکړه، دی به یو خبره بله خبره به یې بانه کوله. بیا چې جیل نه راووتو ښه سمدم و، هلته مسلمان شوی و، خو چې لږ وخت تېر شو بیا هغه ظلم او زیاتې بیا بس زه خپل خاوند دې حد ته راوستم، بس هغه داسې حرکتونه کړي چې زه نه شم ویلی، هغې کې زما د خاندان بدنامي ده، غواړي چې ګینې ښه خاوند مې و، ښه کور هر څه ما ته د څه کمې و چې ما به دا حرکت کولو، ده دپاره خو ما ځان قدرې ویشتی دی که نه، ما خو په ځان هم صرفونه کوو، ده به یقین قدرې نه کولو په ما، هغه هم د شک شوبې کولې، لک وې دنه مې شوې وه او دې ما نه تلو یا بلې ښځې له ځمه وي، ځکه تا کې غیرت وي ځان وله، بس زه ننوتمه کمرې ته ما ځان